ناخالص ملي تولید یا GNP. ناخالص ملي تولید یا ګراس نېشنل پروډکټ چې مخفف یې GNP دی یو مهم اقتصادي اصطلاح ده چې د یو هیواد د خلکو لخوا د یو ټاکلي وخت معمولا یو کال په جریان کې د تولید سوو ټولو توکو او خدماتو ټول ارزښت ښیي. دا تولید د هیواد دننه سوی وي یا له هیواد بهر. په ساده ډول GNP دا حسابوي چې د یو هیواد خلک، شرکتونه او وګړي ټول څه تولیدوي، بې له دې چې د تولید موقعیت په پام کې ونیول سي. مثال فرض کړه د افغانستان یو شرکت په دوبۍ کې کار کوي او ګټه ترلاسه کوي. دا د افغانستان د GNP برخه ده. خو که یو بهرنی شرکت په افغانستان کې کار کوي او ګټه وړي، دا بیا د افغانستان د ناخالص ملي تولید برخه نه ده. GNP ولې مهم دی؟ د هیواد د خلکو حقیقي اقتصادي ځواک ښیي، د بهرنیو عوایدو اغېز څرګندوي، د اقتصادي تحلیل لپاره کاریږي. سندوس نساجي فابریکه د خودکفا افغانستان څرک.